السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د 14 درس لومړی برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د جار او مجرور پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت. ترجمه دسته بشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله د قرآن تلاوت کوو د قرآن په معنا پوه شو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د جار او مجرور پیژندنه ده. جار او مجرور څه ته وایي؟ حرف جر معلومول او د مجرور اسم پیژندل. جار او مجرور پیژندنه ده. جار څه ته وایي؟ جار د جر حرف ته وایي. مجرور څه ته وایي؟ هغه اسم دی چې د جر حرف وروسته راسي او حالت جر وي، هغه ته اسم مجرور وایي. که مخکې له دې چې مثال ته ولاړ شو، اول باید حروف الجر یا د جر حروف چې ورته وایي وپېژنو. له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا باید له یاده کړئ. که مو چیرې دا په یاد کړه نو تاسو ته به ډېر اسانه سي چې تاسې په قرآن کې اسم پیدا کړئ چې کوم یو اسم ده او کوم یو اسم مجرور ده. نو ګورئ دلته با تا کاف لام واو من فی ان علا حتی الا. دلته راځم معنا ته. دا ډېرې معناوې لري خو دا 2 معناوې مو ورسره لیکلي دي. باس وینئ کسره لري سره په تا فتحه سي لري، قسم ده لا قسم، کاف فتحه سي ده که لکه په شان معنا ورکوي. لا کسره کله فتحه ده څو لامه دي خو اوس موږ تنها هغه لام مطالعه کوو چې معنی دا یا لپاره. او وو دا هم د قسم حرف ده، دې ته حرف قسم وایي چې قسم کړو موږ تاسې کله. من معنی شی ده له د، فی په یا کی، ان له په اړه، علا پر یا باندې، حتی تر یا پوری، الا تر طرف ته. اوس راځي مثال ته راسو. جار او مجرور مو وپېژندل. جار یې څه ته ویل؟ حرف جر ته. او مجرور یې څه ته ویل؟ اسم مجرور ته. که چیرې دا د جر حروف راسي وروسته له دې اسم هر اسم چې راځي حالت جر وي، یعنې دلته ویني حالت جر وي. که مو چیرې په یاد وي موږ وویل چې اسم 3 حالته لري: رفع، نصب یا جر. دلته مثال ته راځم. فی ګورئ دا زه اوس څنګه پېژنم چې دا حرف جر ده که یا؟ دلته وګورئ زه راځم دا د جر حروفو جدول ته وګورم چې دلته فی لرم. ما پیدا کړ چې فی چیرې ده؟ دلته ده. معنی څه ده؟ په یا کې. که وروسته د حرف جر هر هغه اسم چې راځي حالت جر وي. جر په څه معنی؟ کم چیرې ویلي وي د دې رفع حالت شی ده المسجدو، نصب حالت شی ده المسجده، جر حالت شی ده المسجده. ویني کسره خوړلې ده دلته، نو دې ته اسم مجرور وایي. دا دواړه چې یو ځای کوي. حرف جر له اسم سره څنګ په څنګ راځي، فاصله نه لري. نو دلته وګورئ دا څنګه ویل کېږي په عربي کې؟ فی المسجد. ویني کسره خوړلې. ولې کسره خوړلې؟ په خاطر چې حرف جر دلته ورسره راغلی ده، یعنی وروسته د حرف جر هر هغه اسم چې راځي حالت جر وي او هغو ته اسم مجرور ویل کېږي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ په مسجد کې بعضې وخت موږ ورسره اضافه کوو. بل مثال ته ځو. د جار او مجرور قواعد پیژندل دي. حرف جر اسم مجرور کوي. په څه معنی؟ که چیرې دغه حروف جر چې دا جدول چې تاسو له یاده کوئ، هر وخت چې مو دغه حروف جر مخکې له اسمه ولیدلو هغه اسم حالت شی ده جر ده. د حرف جر او اسم جر ترمنځ فاصله نه وي، یعنی څنګ په څنګ راځي. دلته هیڅ بله کلمه نه راځي. که چیرې مو ولیدل حرف جر وروسته اسم راځي. دریم د جر حروف ټول 12 دي خو مو به د قرآن کریم هغه 12 حروف زده کړو چې ډېر کارول شوي دي، لکه با تا کاف لام واو من فی عن علا حتی الا. دلته بل مثال ته راځم. موږ وایو چې جار څه ته وایي؟ جار حرف جر ته وایي. مجرور څه ته وایي؟ اسم مجرور ته وایي. دا الا زه اوس دا څه پوه شم چې آیا دا حرف جر ده که نه ده؟ زه به اول دلته دا
رسم دی جدول ته دی جر حروفو جدول ته وګورم چې دلته دا الا استکه دلته ویني ما پیدا کو الا دا نو حرف جر سه او معنی چی سو دلته براسم طرف ته تر وروسته موږ وایو چې د حرف جر نه اسم حالتی چی وي جر وي دا المدرسه تی ویني چې حالتی چی ده کسره دلته ویني د دې رفع حالت شی ده المدرسه تو د جر حالت شی ده المدرسه دی که څوک درته وایي ولې المدرسه ته راغلی ته ورته وایي چې دلته حرف جر ده کله چې حرف جر مخکې له اسم نه راسي هغه اسم شی کوي اسم مجرور کوي نو دا دواړه چې څنګ په څنګ فاصله هیڅ وخت ترمنځ نه لري دلته موږ وایو چې د حرف جر او اسم مجرور ترمنځ فاصله نه وي نو دا الی المدرسه دا تر ښوونځي بس لای ته ځو اوس غواړم چې د جار او مجرور پیژندنه په قرآن کریم کې وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه دلته غواړم چې دلته حرف جر او اسم مجرور یعنی جار و مجرور سته که نسته هو دلته جار و مجرور سته نو زه به دا څنګه مشخصولی شم کوم یو جار و مجرور دی ویني بالله دلته وګورئ اول شی ده ب کسره دلته به ولیکم ب کسره بی ګوره کسره ده او دوم شی ده الله نو آیا اوس زه دلته مشخصوم چې دا ما وایي چې جار و مجرور ده جار څه معنا چې دا حرف جر ده او وروسته له دې هر اسم راځي هغه حالت جر کې وي یعنی د الله الله اللهی دا چې د حالت جر ده نو دا دواړه سره یو ځای کې څنګه ویل کېږي بالله که څوک درته وایي چې د الله ولې په حالت جر کې ده ته به دلته ورته ووایي وینې دلته حالت جر کې ده ته به ورته وایي چې دلته حرف جر ده دا حرف جر ما څنګه وپېژنده چې بي له حرف جر څخه ده زه به دلته راسم د جر حروفو جدول ته وګورئ بي دلته پیدا سو څه معنا سره په زه به دلته اوس دا مشخص کړم چې دا له حروف د جر څخه سو او معنا یې سره دا اوس زه څنګه ترجمه کوم بي په الله الله جل جلاله په الله جل جلاله بس لای ته ځو اوس غواړم چې آیا دلته جار و مجرور بل شته که نسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلته ما پیدا کړ چې دلته هم جار و مجرور شته کوم یو جار و مجرور دی من الشیطان دغه من حرف جر سو دیتا جار وایي په عربي کې حرف جر الشیطان دا چې سو دا اسم مجرور سو یا مجرور سو ورته وایي تا ماده څنګه وپېژنده چې دا د جر له حروفو څخه ده زه دلته راځم د جر حروفو جدول ته ګورم با تا کاف لام واو من دا د پیدا مکو چې دا له حرف د جر څخه ده نو زه به دلته دا مشخص کړم چې دا حرف جر ده او معنی شی ده له ده نو وروسته له دې چې هر اسم راځي هغه حالت چی وي حالت جر وي جر په څه معنا سي یعنی کسره اخلي که د پای تورو غږ ولري که د پای تورو ترکیب ولري عیني اینی په تیرو درسو کې ما په دې اړه مفصلا معلومات ورکړي انشاءالله که څوک په دې اړه معلومات نه لري زما د تیر درسونه وګورئ په دې اړه به مفصلا معلومات ترلاسه کړي ببیني حالت چی ده حالت جر ده نو دې ته چی وایي اسم مجرور وایي موږ دلته ووایو چې د حرف جر او اسم مجرور ترمنځ فاصله نه وي دلته وګورئ دلته کومه فاصله شته د دې دواړو ترمنځ نشته دا څنګه ویل کېږي من الشیطان له شیطان ویني دا یې ترجمه سوه بس لای ته ځو د جر او مجرور پیژندنه په قرآن کې نو زه غواړم چې دلته مشخص کړم چې دلته جر و مجرور شته که نشته بسم الله الرحمن الرحیم آیا دلته جر و مجرور شته که نشته هو دلته جر و مجرور شته څنګه ما وپېژندل چې دلته وګورئ زه مشخصوم چې دا جار و مجرور ده ولی چې دغه حرف جر ما دلته پیدا کو بی نو زه دا اوس راخلم دلته یې لیکم چې بی چې کسره لري دا له حرف جر څخه ده او دا بل شی ده اسمي ویني په اسمو اسمه اسمي ولی حالت جر راغلی په خاطر چې مخکې له دې نه حرف جر راغلی ما دا څنګه وپېژنده چې دا حرف جر ده زه به راسم دې جدول ته آیا دا د جر له حروفو څخه ده که نه ده دلته وګورئ بی ما پیدا کو چې دا حرف جر ده او معنا چی ده سره په نو وروسته له حرف جر چې هر هغه اسم راځي
هغه ته اسم مجرور وایي او حالت جر وي. که دا اسم ولیکه څه راغلی ته به ورته وایي چې دلته څه ده؟ حرف جر ده. دغه حرف جر اسم مجرور کوي. نو دا اوس څنګه ترجمه کوو؟ بي په اسم نامه، په نامه. او دا تیر ګرامر موږ تاسې وویل دې ته مضاف او مضاف الیه وایي. اوس دا ترجمه کولی شئ چې په نامه د الله جل جلاله. د نننۍ درس لنډیز نن موږ وکولی چې د جار او مجرور پېژندنه وکړو په قرآن کریم کې. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورت الفاتحه تلاوت او پښتو ترجمه یې وګورئ. وروسته جار او مجرور مشخص کړئ. موږ ویل جار څه ته وایي؟ جار حرف جر ته وایي. مجرور څه ته وایي؟ هغه اسم ته وایي، یعنی چې وروسته د حرف جر څخه راځي او حالت جر. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ ماته یې کمنټ کې ولیکئ. یادونه یې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل د وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم یې خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.